محترمو مسلمانانو ورونو، نن در سره یوه ضروري مسله شریکومه چې هغه پر هر مسلمان باندې لازمي ده زده کول او دا د ذوالحج په میاشته کې د هغه کول لازمي او واجب دی پر هر مسلمان باندې چې هغه د هغه نهم ذوالحجې د سهار څخه شروع کیږي. د هر فرض لمانځه نه وروسته پر هر مسلمان باندې که هغه نر وي که ښځه وي ورباندې واجب دی ویلی چې هغه تکبیرات تشریق ورته وایي. هغه تکبیرات تشریق دي: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا د نهم د ذوالحج د سهار د لمانځه څخه شروع کیږي، بیا د اختر تر څلورمې د مازدیګر تر لمانځه پورې دا ویل پر هر مسلمان باندې نر او ښځه باندې واجب دی. صرف فرق یې دا دی چې نر به چې دی هغه به په زوره وایي او ښځه چې ده هغه به په کښته اواز سره وایي. خاص د دې پورې نه دي چې سړی په جماعت باندې لمونځ کوي نو بیا به وایي، که په جماعت باندې او که ځان ته لمونځ وي په دواړو صورتونو کې ویل واجب دي پر نر او پر ښځه باندې. او دا تکبیرات چې دي دا کله شروع سوي دي؟ دا د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه را شروع سوي دي چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د ذبح کولو لپاره پرې ایستی و، په هغه ټیم کې د خولې دا ووته الله اکبر الله اکبر. کله جبرائیل علیه السلام دا حالت ولیدی هغه دا ورسره وویل لا اله الا الله والله اکبر. او حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله د دغه ذبح نه خلاص سو نو دا یې وویل چې الله اکبر ولله الحمد. دغه الفاظ چې دي د الله تبارک وتعالی ته دومره خوښ سوه چې پر ټول امت باندې واجب وګرځوله د دې ویل. نو تر اوسه پورې دا الفاظ چې دي دا مسلمانان نهم ذوالحجې څخه شروع کوي، بیا تر اختر تر څلورمې پورې دا وایي. دا په هر مسلمان باندې په نر او ښځه باندې ویل واجب دي د هر فرض لمانځه نه وروسته، که هغه ځان ته وي که په جماعت سره وي. نو محترمو مسلمانانو، تاسې په ذهن کې دا خبر یاد وساتئ چې د دې اهتمام وکړئ او دا چې دی لازمي به تاسې وایاست چې هیر مو نشي.